د وخت له مدیریت هم یو قدم ورې خواته څه شی د لومړیتوبونو مدیریت مهم ده. د اغېزناکو عادتونو د کتاب لیکوال دې ټکي ته اشاره کړې ده چې که چېرته لومړیتوبونو مدیریت نه کړئ، کارونه د لومړیتوبونو په اساس باندې انتخاب نه کړئ، نو ستاسو په ژوند کې بریا یوازې یوه هیله ده. د کارونه په څلورو برخو باندې ویشلي دي. مهم او عاجل کارونه دا عموما هغه کارونه دي چې هم مهم دي هم عاجل دي، باید سمدستي ترسره سي. مثلا ناروغتیا یا بیړنی حالت رامنځته کېدل، کورنیک بیړنی حالت رامنځته کېدل، او یا هم لکه مثلا کېدای سي موږ ازموینه ولرو، نو ازموینه هم مهم ده، هم وخت مهم ده او هم عاجله ده. ځکه که ته یې پر وخت ترسره نه کړې نو ته به په ازموینه کې پاتې سي. که پاته سي ستا د راتلونکو بریاو لپاره خنډ جوړیږي. نو دا اوله برخه سوه. دوهمه برخه مهم اما غیر عاجل. دا هغه کارونه دي چې مهم دي ستا د ژوند لپاره، د پرمختګ لپاره، د شخصیت لپاره، د ودې لپاره، د ثبات لپاره، اما عاجل نه دي. مثلا که د ورځې ته یو ورځ مصروفه سې، 2 ساعته تا مثلا ځان سره پلان جوړ کړی دی چې زه باید هر ورځ 2 ساعته مطالعه وکړم، هر ورځ په مهارتونو باندې کار وکړم، دا په اوږد مهال کې مهم دي. اما که یو ورځ ته ناروغه کیږي یا داسې ډېر بیړنی کار درته رامخکې کیږي، که یو ورځ یې پرېږدي مشکل نشته. اما په اوږد مهال کې دغه یو ساعت 2 ساعته ستا د بریا لپاره، ستا د پرمختګ لپاره، ستا د شخصیت لپاره، ستا د ودې لپاره اساسي او مهم ګڼل کیږي، د اوږد مهاله بریا تضمین کوي. دریم کارونه عاجل اما غیر مهم. دا هغه واړه کارونه دي چې مثلا یو څوک د یو چا لپاره داسې کار کوي چې ګټور نه وي، نه پکې د دنیا خیر وي نه پکې د آخرت. نو دغه کار داسې ښکارېږي، داسې برېښي چې دا عاجل ده اما مهم نه ده، ځکه ستا د اهدافو لپاره ګټه نه لري، ستا د پرمختګ لپاره ګټه نه لري، ستا د دنیوي پرمختګ د اخروي پرمختګ لپاره کومه نفع نه لري، نو دا عاجل ده اما غیر مهم ده. مثلا بې ځایه ټلیفونونه کول، بې ځایه ټلیفونونو ته جواب ویل، بې ځایه مسیجونه کول، په دغو باندې وخت تېرول که څه هم ظاهرا عاجل ښکاري اما مهم نه دي. کله کله داسې وي یو کار یو څوک په چا باندې تپي، د دې پر ځای باندې چې ته په ځان باندې کار وکړې، په خپلو اهدافو باندې کار وکړې، د خپل دنیوي او اخروي مسؤلیتونو لپاره کار وکړې، په یو چا په داسې بې ځایه کارونو باندې مصروف چې نه دي پکې د دنیا خیر وي او نه پکې د آخرت، نو دا عاجل دي اما غیر مهم دي. او څلورمه برخه کار چې ډیر زیات د وخت ضایع کوونکی دی یا تر ټولو په ټیټه کټګورۍ کې د نهایت ضایع کوونکی د وخت، هغه چې نه عاجل دي نه مهم. مثلا یو څوک د ورځې 3 ساعته 4 ساعته بې ځایه په خواله رسنیو کې مصروفوي، بې ځایه مجلسونو ته ځي، داسې مجلسونو ته چې په هغو کې نه ستا ادبي، نه فرهنګي، نه فکري، نه دیني هیڅ تنده دې پکې نه خړوبول کېږي، یوازې وخت ضایع ده، نه ستا ته د پرې ځای نیسي، نه په اخروي لحاظ باندې ستا د پرمختګ لامل کېږي، نه په دنیوي لحاظ باندې. نو دغه څلورمه برخه چې ده د بې ځایه وخت تېرول، د بې ځایه مجلسونو ته تګ ده، بې ځایه بحثونه دي، داسې بحثونه چې هېڅ ورباندې مرتب نه وي، په ساعتونو له چا سره بحث کوي. نو که چېرته موږ غواړو بریالي سو، یا اهداف مو دا وي چې په ژوند کې ځانګړي واوسېږو، اهداف ترلاسه کړو، خپلو اهدافو ته ورسېږو، نو که هر کار موږ سره به دا فکر وي چې زه دا کار ولې کوم، زما لپاره یې په نهایت کې ګټه یا مفاد څه ده، نو بیا په همدغه اساس باندې موږ کارونه په لومړیتوبونو باندې ویشو. لومړی یا مهم کارونه ترسره کوو داسې په ترتیب سره، او موږ ته به بې ځایه کارونه پکې معلوم وي چې دا کار زما لپاره هیڅ نفع نه لري، زما لپاره هیڅ ګټه نه لري، یوازې د وخت ضیاع. نو د وخت له مدیریت نه هم د لومړیتوبونو مدیریت اساسي او مهم بحث دی د یو چا له پرمختګ سره چې رابطه او ربط لري.